تازه خبر: سراج الدین حقانی ټیموتي ویکس د آیفون 14 پرو مکس واخیست. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد ټیموتي ویکس چې اوس مهال د طالبانو ملګری شوی او پر ځان یې جبرائیل عمر نوم ایښی ده، څو ورځې وړاندې ورڅخه غلو د کابل په ګرین زون کې آیفون موبایل وتښتاوه. جبرائیل عمر تر دې پیښې وروسته له کامرې څخه یو اخیستل شوی عکس خپور کړ او ادعا یې وکړه چې دغه همغه غل ځوان دی چې زما موبایل یې وړی دی، او ورپسې څو ورځې وروسته یې د نوي موبایل اخیستو لپاره د چاندې ټولولو غوښتنه وکړه. پر ایکس د طالبانو تبلیغاتي ادرسونو یو ویډیو خپاره کړی چې پکې لیدل کېږي د طالبانو کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی جبرائیل عمر ته نوی آیفون 14 پرو مکس اخیستی او د هغه د دفتر رئیس زین الله عبیر له لوري ورته وسپارل شو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.